د ډیران نه چې څوک شګې راوباسي د پیشو د خولې نه مږې راوباسي اداګانو ته زما د لیلا ګورې انور د ناس ته سپږې راوباسي په غوسې راته ووایي ولې خاندې په غوسې راته ووایي ولې خاندې هغه نیا دې ځان نه لږې راوباسي ما ویل لرې دروغجنې دروغ وایې هغه خپل کمیس نه روږې راوباسي او دغه شانتې وایي ما درته چرګ او پراټه کېښوده ما درته چرګ او پراټه کېښوده تا راته لوښي کې برته کېښوده نو درست شو چې پړ مخې را پرېوتم رقیب څخه مخې راته خپه کېښوده او په ډک محفل کې د ډک محفل نه په ګډا ووته د ډک محفل نه په ګډا ووته ما ورله سټ کې پټاخه کېښوده بیا یو بل کلام دی وی څوک ډکه تر مرې ده د یار خېټه څه وایي څوک چې ډکه تر مرې ده د یار خېټه نور غواړي لیونۍ ده د یار خېټه منځ کې غټه ده او دې خواته نرۍ ده منځ کې غټه ده او دې خواته نرۍ ده ته به وایې سمه سپلې ده د یار خېټه او بېګا منځ کې غټه ده او دې خواته نرۍ ده ته به وایې سمه سپلې ده د یار خېټه او چې د 7 تنو خوراک پکې ځایږي چې د 7 تنو خوراک پکې ځایږي په دنیا کې ډومبنې ده د یار خېټه او څه ته وخوري څه په ځان باندې امبار کي په مثال د اوښکې ده د یار خېټه او ورپسې د محمد خان عادل هزار دی ځکه 2 منه بوجې ده د یار خېټه و یو خبره کومه خصفا لکه نسوار دنیا کې ببل څوک کړي وفا لکه نسوار او قسم به درته وخورم خو یقین به دې رانه شي ککړ دې یم په غم کې دلربا لکه نسوار او ته څه وایې رقیب به تا زمانه داسې یوسي په لاس کې به تې وباسمه سا لکه نسوار او کمکلې د نسوارو د نشې نه څه خبرې ته واچوه چونډۍ چې شي دنیا لکه نسوار او په جیب مې ګوتې والې پوڼۍ نه وه ته رایاد شوې ورک شوی وي زمانه ته بېګا لکه نسوار او ناتار خلکو ته وایي د خپل حق دپاره پاڅئ دا خلک ولې زور کوي په شا لکه نسوار او زموږ نه کې هیلې دوستانو عزیزانو او کشرانو مشرانو زه یم ستاسو ورور ستاسو کشر ستاسو ملګری جاوید خان ناتار په دې تمه په دې هیله چې ښاد آباد او خوشحاله موږ سره یو نوې مرکه کې نوې ملغلره ناسته ده چې څنګه تاسو ته پته ده د پروګرام نوم دی ورکې ملغلرې کوشش کوو چې نوې نه نوې شاعر ستاسو مخې له راولو او د هغې هغه شاعري هغه کلامونه ستاسو مخې ته کیرو تاسو ته خوند واخلي ناسته کوي محمد خان عادل صاحب شاعر دی نظمونه هم لیکي افسانې هم لیکي او غزلې هم لیکي او یو بهترین خوږ ژبه انسان هم دی د دې نه به تپوسونه هم کوو کلامونه هم ترې اورو اول خو محمد خان عادل صاحب ستاسو یو جهان مننه چې موږ سره په پروګرام کې شرکت وکړو بخښنه غواړم زما نه هیر شو د دې زیږنه چې کوم دی د دې استوګنه د زما نه هیر شو محمد خان عادل صاحب د مردان هوتي سیمې سره تعلق ساتي ډېره مهرباني او جهان مننه شرکت موږ سره به څه شریکوئ تاسو زه چونکې تاسو د دې نه مخکې مزایه کلام ووایي نو زه به هم درته یو مزایه کلام ووایم د نظر باز چې د چرګ په رکیبې کیني د نظر باز چې د چرګ په رکیبې کینی ستا به دیره زړه کې څومره خوشحالي کینی او داسې د لرې نه د غلې صحیح کړی یم لکه پیشو چې چرګوټي ته په بلې کینی او جانانه نن خو یې زه تېښتې له راوستی یم پلار دې سم مچ ته چې راځي نو په پیالې کینی جانانه نن خو زه تېښتې له راوستی یم پلار دې سم مچ دی چې راځي نو په پیالې کیني هسې دروغ مې ورته څه ووایي چې خوښه مې بدرنګه دا مارې سنګار ته په کورسۍ کیني او د رقیب خوله باندې ستا نوم داسې بې ډوله لګي
د رقیب خوله باندې ستا نوم داسې بې ډوله لګي لکه ټپس چې د بلبلې پاګې کېږي ډېر ښه ډېر او د مینې غم یې داسې پړیخ کړم محمد خان عادله محمد خان عادله د مینې غم یې داسې پړیخ کړم محمد خان عادله لکه یو لس مناطي چې په چیلې کې ډېر ښه ډېر ډېره مننه ډېره مننه.